سلام له خورشید د 1 بجې خبرونو ته ښه راغلاست. څه باندې نوي طالبان په کندوز کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې ووژل شول. د کندوز امنیه قمندان عبدالباقي رساني وایي په دې عملیاتو کې چې په تېرو 2 ورځو کې د ګلتیپه، چهاردره او د شیرچي ولسوالیو په شاوخوا سیمو کې ترسره شوي 40 نور طالبان هم ټپیان شوي او یو شمېر پټنځایونه هم له منځه تللي دي. نوموړی زیاتوي په دې نښتو کې چې اوس هم روان دي افغان ځواکونو ته هم تلفات اوښتي، خو د کره شمېر په اړه څه نه وایي. 9 داعشان په کونړ کې د افغان ځواکونو په بمباریو کې وژل شوي او 14 نور یې ټپیان دي. د کونړ د امنیه قمندانۍ مسؤلین وایي دغه بمباري تېر مازدیګر د چپې درې ولسوالۍ په دلینډه لام سیمه کې هغه مهال ترسره شوه چې داعش او طالبان سره نښتي وو. ویل کېږي په دې بمباریو کې د داعشانو 2 پټنځایونه هم له منځه وړل شوي او دمګړې په یاده سیمه کې وضعیت ارامه دی. له دې سره سم په غزني کې په ځانګړو عملیاتو کې 10 طالبان ووژل شول. د غزني د والي ویاند وایي په دې عملیاتو کې چې تېره شپه د زنخان ولسوالۍ په ګوګر سیمه کې ترسره شوي 8 نور طالبان هم ټپیان او ګڼ شمېر وسلې هم له منځه وړل شوي دي. د نوموړي په وینا په دې لړ کې یو افغان سرتیری هم ټپي شوی دی. په هرات کې تېره ورځ د مکتب زنګ وکړنګول شو. ټاکل شوي سږکال نږدې 100,000 ماشومان په ښوونځیو کې جذب شي. د دغه ولایت د مسؤلینو په وینا په هرات کې به له نږدې 1,000 ښوونځیو 4 ډیرسې تړلې پاتې وي. له بل لوري د ولایتي شورا غړي بیا د یادو ښوونځیو د پرانستې غوښتنه کوي. د ویل ده چې دمګړې 1,038 دولتي او 180 شخصي ښوونځي په هرات کې فعاله دي او په هغو کې نږدې 18,000 ښوونکي په تدریس بوخت دي. ولسمشر غني وایي بهرنی سیاست او پالیسۍ باید عکس العملي او احساساتي نه بلکې په هدفمندۍ او همکارۍ ولاړه وي. ښاغلي غني تېر مازدیګر په عامه او ستراتیژیکو اړیکو کې د ستر سلاکار په توګه د وحید عمر د معرفي کېدو په اړه جوړ شوي مراسمو کې زیاته کړه چې اوس اړتیا ده څو د بهرني سیاست په تعریف کې بدلون راشي او بهرنیو ته باید د پردیو نه بلکې د همکار په سترګه وکتل شي. د نوموړي په باور د افغانستان سیمه ییز بهرنی سیاست باید په هر اړخیزه توګه له ټولې سیمې سره یو شانتې پلی شي او په اقتصادي برخه کې یې له پاکستان سره همکاري د افغانستان د ملي سیاست یوه برخه وبلله. او یو کس په بغلان کې د نشي توکو د لیږد په تور په بغلان کې د پولیسو له لوري ونیول شول. د بغلان د امنیه قمندانۍ ویاند احمد جاوید بشارت وایي دغه کس چې 11 کیلو د هیروینو پوډر او 2 کیلوګرامه چرس په کندوز کې په یو موټر کې ځای پر ځای کړي وو او غوښتل یې هغه پروان ولایت ته ولېږدوي، خو تر هغې مخکې تېره شپه د پلخمري ښار په شمق سیمه کې نیول شوی دی. ویل کېږي له نیول شوي کسه اوس هم پوښتنې روانې دي. یک موتر کرونا را با یک نفر مقدار 11 کیلو پودر هیروئین 2 کیلو چرس که از ولایت کندوز بارگیری شده بود و میخواستن را به ولایت پروان انتقال بدن. خوشبختانه همین لحظه در ساحه شمرق به دست آمد که در این قضیه یک اراده موتر کرونا و مواد یک نفر بازداشته. فعلا قضیهشان تحت بررسی قرار دارد. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه تر بیا مو الله مل.